آوټ کړلی بیا به څه شي ونې ودرېږه که د یو ډول پوښتنه وکړه کله دې چې کرکټ کړی نه ده کړی که خالي بال دې واخېسته ودې نه ولي وروره ما 15 کال ده چې زه لګیا یم 6 ځلې مې خپل ویکټ او بیټونه او شیان وسوځول ولې زه تا ته دا وایم نه دا کرکټ ته نه د غریبانو ده که د پیسهدارانو هم ده دا ټولو دی دا ټولو دی ښه چې دا نو ولې ښې ما ته څوک چانس نه راکوي همدا اوس پوهېږي ما په یو اور کې اووه چکې وهلي دغه چکه دې ولې د منځه نه وړې دغه نه چکه باندې ته څنګه ځې نه څونه وخت کېږي تا ورزش ته مخه کړې ما دویم دا فکر وکړه دویم دریم کال ده اته ونیسه زه به یو بال درته وکړم څومره لوبې دې بایللې دي سلو به درته کومه قناره ګوره سوینګ کې به سوینګ نه وهي ښه سیده بال بچی او په سوینګ کې به سوینګ دې ته چل وهي دا ګورې دا یو داسې نه ده ګوره چې ښه پوهېږم هسې ښه پوهېږم خو زبیجان ته وګوره زبیجان راغلی ستا چې دا کرکټر ده او که نه سلام علیکم زبیجانه ورور ستړی مه شي ښې زبیجانه وروره دا یې مونږ خو له ګوره سوه یاره چا ته دا د کرکټو خلکو ته ولې ته اوس څه غواړې چې شي ګوره زه خولۍ لرم نو خولري هر بیډ لرم خولۍ دې اصلي نه ده که نه نو خولۍ اصلي سره کم ده خو اصلي خو قیمته ده توپ ګوره شته ده تیار ویکټ کور کې دي نو زه تا ته دا زما هېڅ شی کم نه دي خالي یو ست ته ضرورت لرم چې وایي راځه میدان ته نه یارمان صاحب د وزن هم زیاته وزن زیات دی خو نه دغه وایم دغسې خلکو دی وایي چې باید زه سیده مستقیم ملي ټیم ته لاړ شم ملي ټیم خو 11 کسان لوبېږي دا د ټول افغانستان څخه هغه دغه راجمع کړي په بازۍ ته په کتو سره هغه خو ډېری دي هغسې ډېر دي خو هر ولایت کې شته ډېر ځوانان شته نو دی به دغسې یو سپین ږیرو ټیم جوړ کړو چې داسې جنګجالي کسان چې موږ کرکټ ته دي ور دا به د مایبینو ټیم ته ولېږو هغوی ټیم هم شته یو ګوته چې به تر کټ کوتې زه خو تیار جوړ یم وره خو دې صحیح ټیم ته مې ولېږه معلول وي که نه د خټ د خېټې معلول وي داسې وایي که نه نه خو بله خبره ده اوس کرکټ به نشم کولی میدان کې خو کرکټیانو ته اوبه وړی شم هغې کې مې ونیسئ کرکټي زخمي شي بیا به یوې سترګې والا باچایي که نه ته به پکې بېغمه ته به پکې لږ ښه ستا زما په فکر سره هدف دا دی دا نه دی چې ته ښه وځلیږې ستا هدف دا دی چې بس دا کرکټ ټیم ته ننوځې یا دې په دا سفرو کې د ځان سره بوځي آفرین آفرین ګورې په کرکټ کې څو کسان ځي وایه مثال 10 کسان 10 کسان مونږ خو یو نیم سل کسان ځو هر یو چې ګوره هملته ناستې بریتونه تاوئ خیر اوس که مونږ بریتونه نه لرو انډیواله پوه شي مونږ به چا خپله خولۍ خپل اچاره ګوتو ټکونه ته وباسو ناست به وي چې ځان انډیواله ګوره زما هم پکې ناست ګوره هر یو هلته یې وظیفه لري دا رقم ټیم د 11 کسانو دي د 11 کسان د هر کس سره مثال ټیپ فکر وکړه چې 3 څلور کسان مثال پر دي یو یې د بالینګ دغه دی د زبیجانو دا وښی دغه څونه کسان زبیجانه ته باندې دغه څو کسان دي لالا هغې کې داسې کله چې میچ نه دوه شپې مخکې دوی تمرین کوي په اکاډمي کې هلته دوی کوچینګ ته 2-3 کوچز هلته ضرورت دي دوی هلته بالینګ ورته کوي بیا بیټینګ کوچ وي بالینګ کوچ وي هیډ کوچ وي اسسټنټ کوچ وي 3-4 کوچز وي فزیو ډاکټر وي منیجر وي نو دا ډېر یو هغه دی ډېر داسې بسته دوی خپل ټیم یې ده اووه اته کسان صرف دی دا وایي چې نوی کوچ پکې نوی دی ځای کې چې ما پکې دننه داسې به هغه نور ټیمونو کې ته وایي ډیا ورکړه د کرکټ بورډ طریقې نه کورس وي هغه کورس 2-3 کاله 4 کاله خواري به وکړي هغه طریقې نه بیا کوی شي زه وایم چې د ده څه وخت تېر سوی دی دی د خالي نرمش کوي چې بس ښه صحت لپاره ښه خوند کوي ورزش یو زوی دې وروځي چې په هغه زحمت وباسي اکاډمیان ته دې بوسي وري دې وروځي چې کرار یو زوی مې روزلی دی والا هغې اصحاب د لاسه ورکړل ولې چا نه پرېښوسته میدان کې نو ولې دا تکړه به نو استعداد یې لرلو استعداد یې درلوده ښه و هغه چې تا پلار میدان ته رانغی ولا که ته هم راسي اول د باید پلار میدان ته راسي بیا ته راسي موږ ته کې نه شي راتلی نو ښایي ما قسمت کار ونه کړ د زوی قسمت کار ونه کړ